د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکی شاهینشاه افریدی چې څو میاشتې مخکې د شاهد افریدي د لور سره واده کړی یو ځل بیا به واده کیږي او دا ځل به د واده مراسم ډېر پراخ وي. د روان کال د فروری په میاشت کې د شاهینشاه افریدي او د شاهد افریدي د لور انشا افریدي د نکاح مراسم ترسره شوي. خو استاد شاهد افریدي په یو مرکه کې ویلي دي چې د شاهین او انشا د واده مراسم به د سپتمبر په میاشت کې پیل شي. یعنی د فروری په میاشت کې چې کوم مراسم ترسره شوي وو هغه یوازې د نکاح مراسم وو، د رخصتۍ او د ډوډۍ مراسم به د سپتمبر په میاشت کې ترسره کیږي. شاهد افریدي د پاکستان له یو خصوصي ټلویزیون سره د خپل لور انشا افریدي د واده په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې زما واده هم په کوم عمرۍ کې شوی و او اوس شاهین او انشا هم هماغسې پریکړه کړې ده چې په وخت واده وکړي. هغه همداراز په دغه مرکه کې ویل چې د شاهین او انشا د واده مراسم به د روان کال د سپتمبر په میاشت کې پیل شي. د یادولو وړ ده چې د شاهینشاه افریدي او انشا افریدي د نکاح مراسم چې د روان کال د فروری په میاشت کې ترسره شوي وو ډېر ساده وو او ویل کېږي چې د افریدو قبایلي یا کلتوري بڼه یې لرله.